په افغانستان کې د اوبو یو بل لوی بند جوړ او پرانیستل شو. یاد بند په کومه سیمه کې په څومره لګښت او وړتیا وپنځول شو. بلخوا افغان واکمنۍ د شپږو پروژو د پیلېدو او د یوې د بشپړېدو اعلان وکړ. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د بند د جوړېدو او پرانیستي خبر لرو، خو پیل پر دوو نورو راپورونو کوو. د افغان واکمنۍ د سر وزارت د اقتصادي مرستیال په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په غونډه کې له 18 وړاندیز شوو پروژو څخه 6 پروژې د 3 میلیارد 321 میلیونه افغانیو په ارزښت منظورې شوې. په دغو پروژو کې د بادغیس د قادس بند جوړول، د پروان د باګرام او کوهساپي ولسوالیو ترمنځ د لار رغول، د جوزجان د قوشتېپې او درزاب ولسوالیو ته د برېښنا رسول او په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا رسولو پروژو د پاتې چارو بشپړول ګډ دي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له لوري د فاریاب په دولت آباد، شیرین تګاب، ګرزیوان او کوهستان ولسوالیو کې د څه باندې 9 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو او 8 شبکو د جوړولو چارې بشپړې او د دغه وزارت د وزیر لخوا ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د چارواکو په خبره د یادو شبکو په بشپړېدو سره د یادو ولسوالیو 1896 کورنیو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی وموند. د افغان واکمنۍ د کلیو او پراختیا وزارت خبر ورکړی چې د فاریاب د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په قرهشیخي کلي کې یې د اوبو یو بند ګټې اخیستنې ته سپارلی. د شنبې پر ورځ د لړم پر 18 په خبرپاڼه کې راغلي چې پر دې بند 6.1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او سلګونه جریبه ځمکه به خړوبه کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.